پاڼه مې چې ویلې وې چمتو دې کړې او لرې شلې دې ځایه بړکي دا په دې معنا ده چې خواخې جانې تر اوسه هغه پیغام نه دی لوستی که لوستی وای که نه په دې کور کې به قیامت جوړ شوی وای قیامت خو چټکي اوس څه وکړو اوس هر څنګه چې کېږي مخکې له دې نه چې خواخې جان خپل ټلیفون وکړي موږ باید هغه پیغام پاک کړو او دا کار باید ته وکړې پوه شوې زه هو او زه ښکته ځمه تر څو د تبکې د پلار ټلیفون راواخلم او هغې ته بل پیغام ولېږمه چې هغوی شک ونه کړي زه لاړم د پیغام لیږلو نه خو ډېر وخت تېر شوی تر اوسه یې ځواب نه دی راغلی کیدای شي په کار کې بوخته وي لږ نور به هم صبر وکړو انا جانې رښتیا انا جانې هغه ما داسې ویل چې نن دومره ښه ورځ ده د لیور جان د واده نیټه ټاکل شوې ده نو ما ویل چې ټول به لاړ شو او په مابد کې به یوه ډېوه بله کړو که څنګه دې تېروتنه هم کړې خو ډېره یوه ښه خبره دې وکړه ناوې موږ باید همدا اوس په مابد کې ډیوه ولګوو هغه داسې ده که نه چې د تبکې مور او پلار هم راغلی دي نو دوی به هم له ځان سره بوسو هو د خپلو اولادونو خوشحالۍ لپاره تاسو هم راشئ کیرن ته لاړه شه او تبکي سمه راوله ده همداسې راولم ورندارې تاسو دلته یئ انا جان که ته تاسو مابد ته غوښتي یئ راځئ راځئ دا خو د بیهان ورور ملګری دی تاسو راځئ که نه ټول په تمه دي راځئ دی خو ستاسو ملګری دی تاسې له پلار جان نه له ده نه باید ډېر وډار شي راځه ورندارې راځه زویه وخت را رسېدلی دی ته هغه پرېږده د مېوې سلاد جوړ کړه حاله نو پیغام د اوبو یو ګیلاس هم په سمه توګه نشي اخیستلی بخښنه مه غواړه زر داسې پاکه ته لیونه یې کړنده خپله دې اوبه تویې کړې او خپله دې پکې وخویدې ای خدایا که ستا وسه ورسېږي نو زما هډوکي به مات کړي که نه دا دی انا جانې ورنداره مې راغله راځئ راځئ راځه تبکي لورې زما خواته راشه کاکا جانه دا ټلیفون تاسو ماته راکړئ که د عبادت په وخت کې زنګ راشي نو انا جانه به مې په غوسه شي سمه ده ښه اوس که ته غواړې چې همدلته کښېنې نو زه به درته یو فرش هوار کړم ما هم پورته کوې او که نه اوهو زما تلیفون زه یې راخلم په اوبو کې لوېدلی دی زر یې وچکاله زر کمه ښه په کور کې میلمانه لرو د دې په ځای چې کارونو کې را سره مرسته وکړي زما کارونه نور هم راته خرابوي اوهو کار کوي که دا دې هم راته مات کړه نه دا دی پاک شو دا واخله زما تلیفون سره د دښمني شروع کړې ستا د واده نیټه ټاکل شوې په مابد کې ډیوه نه لګوې او اصلا ورندارې له واده نه وروسته به هره ورځ ډیوه لګوي ویې لګوئ مورې زموږ اولادونه تل خوشحاله لره غواړم دا د خیر کار زر تر زره سر ته ورسیږي موږ ټولو ته دعا راکړه واسوندرا جانې که چېرې طب کې په خپلې کوژدې کې ګلابي رنګ جامې واغوندې نو تاسو خو به کومه ستونزه نه لرئ که نه
اوهو دا لیونۍ څه شوه موږ یې د عبادت لپاره راوغوښتو خپله ورکه شوه اوهو سومن ناوې ما خو ویلي وو که نه چې د هغې له خولې نه د عبادت خبره نه وځي انا جانې کومه خبره نشته راځئ کښېنئ راځئ چې لاړې شو ورور جانا تاسې چې کوم پیغام را لېږلی و هغه مې ولوسته زه خو بس غواړم همدومره ووایم چې د طبقې سادګي او د هغې انسانیت د هغې لویه شتمني ده ما طبقې سره همدا هر څه لیدلي او په راتلونکي کې هم د همدې د لیدو تمه لرم پونم جانې وسندرا د دې خبرو په ویلو سره زما له زړه نه ډېر یو لوی بار لرې ناوې د نن شپې خواړه نن راکول کیږي او که سبا د سهار چای سره یې راکوي مور جانې چې د خوړو خبره کړې ده نو مطلب هرومرو کومه کنایه یې ویلې ده همداسې نه ده لکه داسې چې د نن شپې ډوډۍ نن راکول کیږي او که سبا سهار د چای سره همداسې ویلي که نه زما ناوې څومره زما په خبرو ښه پوهېږي که نه حالا راځئ چې مور جانه وږې شوې ده راځئ چې لاړې شو راځئ حالا پلار جان ته سلام ورکړه او سمدلاسه هغو پاڼو باندې لاسلیک وکړه بیا ستا ځمکې زموږ کېږي نه پلار جانه ما پرېږدئ زه خپلې ځمکې تاسو ته نشم درکولی ولې نشي راکولی زه له نورو نه تا ته 2 برابره ډېرې پیسې درکوم هله نو لاسلیک وکړه راوړه خپله وسله دې ماته راکړه بهار ډېر ښه قسمت لرې د پلار جان په لاس وژل کېږي ما وبخښئ پلار جانه ما ستا د ځمکې شاوخوا ته 5 نورې ځمکې اخیستې هلته به یو لوی فارم جوړي پوه شوې نو ځکه د دې کار لپاره زر لاسلیک وکړه هله نو تاسو ته د ګلابو او رمبیانې په سر قسم پلار جان ته د چپ سر قسم ورکړه تا څنګه جرأت وکړه پرېږده چې لاړ شي خو پلار جانه زه د رام دلاریو ګلابو لپاره ستا له ځمکې نه لاس اخلم هله نو لاړ شه هله نو پلار جانه د تاسو څه وکړل زه نن ستا د تېروتنې سزا درکوم دا ځمکه مې نن ستا له کبله له لاسه ورکړه او دا کلته مې هېڅ هم ونه شو ویل هغه څنګه په دې پوه شو چې زه ګلابو او رام بهاري سره دومره مینه لرم ها اوس شرما جان ته څه ځواب ورکړم ما هغه سره د فارم جوړولو ژمنه کړې ده د لومړي ځل لپاره مې ژمنه نشم پوره کولی اوهو زما سترګې به د هغه په وړاندې ښکته شي یوازې ستا له کبله بهانه یوازې ستا له کبله پلار جان خو ډېر نیک او ښه انسان دی هغه خو له خپلې غوا سره او له خپلې وزې سره دومره مینه کوي چې له هغوی سره په لوړ غږ خبرې نه کوي ستاسو سترګې زما له کبله نه پلار جانه د کوم بل چا له کبله ښکته کېږي اب هغه ده طبقې نن د لومړي ځل لپاره تاسو د طبقې له کبله په ما دومره په غوسه شوئ طبقې دا د ډېر بد کار وکړ او کوم څوک چې بهان سره بد کار وکړي نو بهانه هغه نه پرېږدي چې همداسې ژوند وکړي ته پوهېږې زه نن ډېره خوشحاله یم ښاغلي دروف نن زما ډالۍ ډېره خوښه کړه دینې مې څلور دا ټول کور باید په ګروپونو باندې ډیزاین کو اوهو څومره پیسې چې دوی لګوي که نه په هغه باندې په ټول کلي کې ګروپونه لګېږي نیمې ترور خو په کور کې دومره رڼا زیاتوي مګر هغه په دې نه پوهېږي چې تیارې سره مخ ده د دې واکر په اصلیت خو
هغه تر اوسه هم نه پوهېږي. زه همدا اوس ورځم او ورته وایم. کاکا جانه ترور جانه په کور کې نشته؟ لورې هغې 2 ورځو لپاره چېرته تللې؟ هغوی غواړي د واده نه مخکې عبادت وکړي او موږ ته ویلي چې دا ګروپونه او ګلان ولګوو. او اوس خو زه باید د نیمې ترور راتلو ته په تماشه مه چې ورته یې ووایم. زما دروف څومره ښایسته ښکاري. کاشکې مې د ده غږ هم اورېدلی شوی. دا زما غوږونه به کله ښه شي. زه خو بیخي په تنګه شوی یم. نور راځئ ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ګوره که نه مور مې تر اوسه غږ سم نه اوري. عجیبه خبره ده. تر اوسه خو یې باید غوږ ښه شوی وای او کوم درمل چې ما ورکړي وو هغه هم ډېر پیاوړي وو. له خوښې جانې نه پوښتنه کوو چې ګلاب راوغواړو او که نه؟ هغه درمل راښکاره کولی شئ کوم چې ما ستاسې د غوږ لپاره درکړي وو. بړکې موږ په هغو درملو کې اوبه اچولې وې. که ډاکټر صاحب یې وګوري که نه نو هغه به پوه شي چې موږ پکې اوبه اچولې. نو ځکه د خوښې جانې غوږونه نه ښه کېږي. بلکل په ښه وخت کې راغلی یې. دلته راشئ. زما له المارۍ نه زما د غوږونو درمل راوباسه او ډاکټر ته یې ورکړه. دا بوتل نه دی، د ټوپک مرمۍ ده چې اوس زما پر سر لګېږي. سترګې دې کار نه کوي که څنګه؟ کل ویډیرو د درملو بوتل به مات شوی و. کومه خبره نشته. بښنه غواړم یوه شېبه صبر وکئ. بړکې یو څه خو باید وکړو که نه؟ همدا چې ډاکټر بېرته راغی که نه زموږ ټول رازونه به برسېره شي. اوس څه وکړو؟ هو یو کار کولی شو. راځه. اوهو بړکې دا خو هماغه دی که نه چې کوچنی شی غټ ښکاره کوي. ها کله چې موږ ماشومان وو نو په ښوونځي کې مو دې سره ډېرې پاڼې سوځولې. اوهو زه خو هم هماغه کار کوم. اوهو ته څه کوې؟ د درملو بوتل ته اور واچوې؟ ته یې بس وګوره چې زه ورباندې څه کوم. اوهو برندارې دا تاسې څه کوئ؟ شیشه را پرېږدئ که نه؟ خیر پرېږدئ دا درمل ګټه نه کوي. نو زه نور درمل درکړم چې له دې نه هم ډېر ګټور دي. دا واخلئ.
مورې دا واخله پام کوه لیور جانا راځئ واه خورې څه خبره ده دومره ډېرې نوې نوې جامې خور جانې اوه خورې ځینې جامې مې مور راکړي او ځینې نورې وسوترو نو راکړي دا په دې معنا ده چې زموږ ناوې ته ښه فریمانه جامې اخیستل شوي د واده ډېره ښه ګټه خو همدا ده چې دومره نوې نوې جامې درته اخیستل کېږي ښه نو خورې دا راته ووایه چې په کومو مراسمو کې کومې جامې اغوندي زر کوه زه ډېره خوشحالېږم وروسته فکر وکړه تر اوسه ډېر وخت بیا لري د فکر کولو وخت نه پیدا کېږي زه هم دا اوس درته وایم چې کومه جوړه څه وخت واغوندي سمه ده دا ګوره خورې دا سړي څومره ښکلې ده زر کوه دا یو ځل واغونده سمه ده همدا اوس یې اغوندم اوهو صبر وکړه دا ټولې ګاڼې مور سره واغونده او زر دې ځان چمتو که خورې زه مې مور او پلار ته غږ کومه لاړه شه لاړه شه لاړه شه لاړه شه هله نو لاړه شه هله زر راشه هو زه بیهان پانډه